السلام علیکم پښتو شو چینل ته ډیر ښه راغلاست. دوه مهم وروستي خبرونه راسره واورئ. د طالبانو له لوري پر هر څه کې د اوربند د ټکي رد. طالبانو په دې دواړه او څه زیاتو کلونو سولې هڅو کې لا هم ټول تمرکز پر جګړه کولو کړی او تر اوسه د ملت په ګډون د هیچا د اوربند غوښتنې ته لبیک نه دی ویلی. یو شمیر طالب چارواکو په خپلو تازه څرګندونو کې رسنیو ته ویلي چې د ترکیې غونډه کې کوي، خو هغوی درې شرط وړاندې کړل چې له هغه پوره کولو وروسته پکې ګډون ته آماده دي. طالبان خبرې او جګړه دوام ورکړي. دا ډله پر دې باوري ده چې باید د افغانستان د شته نظام یا دولت ټوله یا هم تر نیمایي زیاته برخه په لاس کې راوړلی شي، ځکه نو د زیاتې ونډې په ټاکل دا مهال یې شدید جګړې ته مخه کړي او د ولایتونو ولسوالیو په نیولو پسې دي، خو په ورته مهال د خبرو لپاره هم چمتووالی ښایي. دویم مهم خبر، طالبان که چا امریکایانو ته ځای ورکړ په وړاندې به یې ودرېږي، د پاکستان په وړاندې هم. وروسته له هغه چې داسې ګنګوسې خپرې شوي چې پاکستان یو ځل بیا د پیسو په بدل کې امریکایانو ته پوځي اډې ورکوي، طالبانو غبرګون ښودلی او ویلي دي چې په سیمه کې باید کوم ګاونډي امریکایانو ته اډې ورنه کړي. پاکستان په دې وروستیو کې په پټه غواړي چې د امریکایي ځواکونو د اډو خبره پټه کړي. ویلي کېږي چې د پاکستان تر ولکه لاندې سرحدي سیمو کې پاکستان امریکا ته د لویو اډو ځمکې ورکړي او له افغانستانه تر وتلو وروسته به هلته میشت وي. امریکا ویلي له افغانستانه د سرتیرو تر وتلو وروسته هم افغانستان څاري او په دې هیواد کې به د ترهګرو په وړاندې خپلو مبارزو ته دوام ورکړي. او دا یې هم یو شمېر امریکایي سرچینو ویلي چې پاکستان ورته د پوځي مرکزونو ځمکه ورکړې ده. امریکا کوښښ کوي چې افغانستان په ډېره نږدې سیمه کې قرار ولري چې تر پاکستان نږدې او ژمنه سیمه نسي پیدا کولی او هلته به له بریدونو هم بېغمه وي. که غواړئ مهم وروستي خبرونه سره واورئ، د ورځې په جریان کې له موږ سره اوسئ. پښتو شو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو شیر او لایک کړئ. تر بیا ښه وخت.